ملګرو دې له خپل خزه طلاق کړی دا او د ډرامګر بچی له اوس چل نه ورته د خپل خزه چې تقوا خره چې واپس څنګه ځان لراولم نو په ځان باندې د پیریانو چپره اوسته د او تل مولانا ته و چې دا په ما باندې پیریان دي او پیریان و چې دا طلاق مونږ ورکړی دا دی الک نه دی ورکړی آیا د دې پیریانو داسې سکاشته چې څوک چاله ته خپل خزه له پکې طلاق ورکړي عجیب خو نه سیستم دی دا ویډیو کتل ډیر زیات ضروری دي تر اخره پورې کتل ضروری دي بیا به دې کې یو بل مولانا برازي هغه بل مولانا په دې باره کې خبرې کوي چې آیا دا پیریان شتا یا نشتا پیریان دا سکولی شي نشي کولی د پیریانو اصل حقیقت چې کوم دی هغه د بل مولانا ښکار کړی دی دا ویډیو تاسو شیر کړئ تاسو په دې خبره له غور او سوچ او فکر وکړئ چې وای ګوره دا ټول ډرامې دي ټول اکټینګ دی په دې پوره ډیټیل سره دا ویډیو ور تاسو به دماغ کولو شي کو تاسو په کور کې چې د پیریانو الکی د هغه نه پیریان څنګه کوي هغه طریقه هم تاسو ته تاسو دا ویډیو ولګورئ بیا سره دا بل هغه کوم دا وګورئ دنیا ته خو نه مورته خو دا په میډیا باندې راشي دنیا براشي ځان وای دا په دنیا مخلوق ګوريو د کور ولا نه وای بو کې ورکی په ټول دنیا کې بوکته شي وای نو بس رقم ولا بن دلته کینه مشرته ما شو سکینه یا ته پیجنې ورسره چې د ترل یا ماما چې زته کوم ودا خو چې شي کړی دته نو یو رق بن کړی ها نورا بن کړی نورا تاسو څو کسانی دوا نجمه او نورا خزه یو دا مې مشهور ډېر اورانه خبیا بس دا باغ باندې ګرمه ده په دې جینې په کومه جینې ګرمه دا څه د خزه بس او چې بس امام بارګو ته یو ځان وای یو دا واغ تاسو شګان ما ورته تاسو ورڅنوم نه نورا نجمه د سره باندې نجمه زما ما به د سره ډېر ښه خبرې کولې دا الک ډېر خالق ډېر مذهبي الک دومره وظیفي ورځي چې شپ ډېر ښه وظیفه ورځي خو بس خبره دا ده چې دا خدا الله ته سوال وکړو مونږ خو نه پرې خو دا الله ته وویل چې بس زه عمرې لازم زه بهر ځم او بس د بیمارۍ نه شفا راکړه ته شفا ورنکړه بس مونږ د دې مور زړه کې واچو چې حاجي صاحب ورته یاد کړه نو مونږ خو په ښکاره ځکه تا ته رالو چې تا سره بس ټولې صفا خبرې وشي څنګه چې مخکې مونږ د ښځې سره ریکارډینګ کړو چې مونږ نه راځو هغې ته بیا راغلي وو نه بل ورځ دی وو کو دم دې واچو راغلي نه دلته هم نه بس نه راځي خزه بن تاسو بازابوله دا خزه به مونږ په پازابوله دی کو دې کوړه کړه یوړه دې کې نور پیریانو سلور هغه په پازابوله بس مونږ بیا هغه پازابول ما یې سره به دین پازابېدل هغه ته یو افیس سی بو هغه له دې دم د بوته دی و ما هغه ور سره خپل یو الګ کړو مونږ بیا ورانه نو شو ګول هغه الګ مونږ په دې الګ کو ورزول بار ډیران په دغه ناستو په دزبین د پیوي شابه دا ورزول نورا ورته بیا نورا ورزول او بس کم دینو اوس د کار دی چې بس نه راځو د دې خپل کار روزګار دی بلځنی ولاړ شي سخانه ته کومه جنه دا څه ده دا تاسو خويندو دا خیر نه راځم چې خوخه ده دا ولاړ شي سخانه ته بس مونږ هم لاړ شو سخانه ته مونږ خواږه زینه پری سخانه واګه امام باړګه کیو مونږ کنه ازم امام باړګه ولته مونږ بس خپل جلوس مليسم کو جلوس روز ختم شو کنه محرم ختم شو دینه بعد جلوس یختینه ده سلوخته کوم جلوس کوي جلوس بکو دا جنې هم راځي کومه جنې دا نو چې څنګه نو هغه خو نه زیات سنی ده ټول شیعه ده شیعه بس مسلمان ده د شي پخکارو بس کارونه ټول د شیعاګانو کې مخکې تعلق هم شیعاګانو سره ساتلو سنیانو سره تعلق نه ګوره دا سنی الګ په دې خبره باندې ته دې طلاق ورځول دا طلاق په مونږ کړي طلاق په تو ورځول کنه مخکې دې په زبان باندې ته حاضر شوې د طلاق نه ور کړي د دوه سم ډیره خوخه ده خو بس دې حالات د طلاق نه ور کړي د نه ور کړي زبان د دنو زبان زمون تاسو زمون زبانو دا د شکارو د سراغ ټیم اکسلای گاډو تورو د ورالو نکاح کې ورالو ورتی راځي وده دي دا وی خپل تروجي وادو مسکینا سره سمورین کې نهستا د چلاړ ولته چې بوتلا بس هغه چې کم دی مسجد وخته بس په ډېر بدو لګي بس مونږ ورا شو اوس مو کړه ازمانه وخته د ویش بس مونږ اوس په موقع نه بریدو راشه بس د الکم شیګانو نه منې کوي بس ورکته بس د ډینس پلازي سره بس مونږ په لاري کې نه ستو د موبایل وې ته ما طلاق به پلار ور پسې جنې کور دراو گاډي شوبې تراوسته د سره بیا بل ایکس کرولا و ګولډن آی کی کین ول جنې واپس ورسره حال تم لاړو بس موږ خپل کارو
دغه خپل ژبه نه استعمال کړي نه د طلاق نه دی ورکړی د طلاق نه دی ورکړی مفتیانو سره ورغته دا گواهی کوي دا گواهی کوي تاسو ډېر خويندې دا گواهی کوي موږ دا گواهی کوو څنګه گواهی کوي چې دا طلاق موږ ورکړی زبان د تاسو زبان زموږ د هوش هوس ټول نو خبر نه دا بیا مفتیانو سره خبرو علماء نو پښتنو کو د ویډیو به اوس به د شو شي کنه چې فلال به د جنې لاړ شي کوړه صحیح ده هغه ارزي ته هغه کې مون خبرو ورسته شو چې کور ته ځي یا نه ځي مونږ به سره په دې طلاق باندې ابل مفتي صاحب دغه فتوا ورکړه چې دا زنانه چې کومه دا په طلاق چې تاسو دوا شهاب درګړو بل مفتي کم مفتي قدرت الله نو 400 دی نه بل دا کوټه بلشتان دی هغه ول خو چې پټکې شه بسري پټکې نو هغه ول چې زبان د پیری انسان وکړ پیرو موږ ولج د انسان نو اوس په دې کې مسله شو کبه مطلب دا ویډیو خو علما به دا ویډیو ګوري هغه هم کې خپل رائے راکړي چې آیا زبان د جناتو زبان او دې سړي خزه ته درې طلاق ورکړي آیا دې سره طلاق شو کوو شو نو مفتي به درې طلاق ونو شو او لکه خبره ده چې څوک ورته د جمعې نه پریږي نه نه د دې مور پریږي او چې کوم دی نو د لګ راته چت په څه نه مونږ خو نه کوو مونږ زو دا راته لګ مونږ زو دا راته کروڑ روپو معاملو کې بل بیا خبرې نه مونږ زو کروڑ معاملو کې دوکې کاروبار کې دومره تکړه لګ دی ته خدای نه پر دوه دې ټیکټ ها به پځې دیو زین بار بم ولکه خیر دی دا خبره په دې علماء کرام باندې پری علماء کرام خود د خزو د خوان خبره شو چې آیا طلاق دا یا طلاق نه اب د ویډیو ز شیر کوم ورته د کې موږ سره په پیش کې خو علما شته علما به موږ ته خپل رائے راکړي ځکه دا خطرناکه مسله خو علما برته وي چې آیا د خزه طلاق شوی یا نه طلاق چې په ټلیفون ویلو څنګه ویلو ټلیفون د څنګه ویلو ورته ما ته په ما طلاق تاسو ورته ویلو تاسو دوه خويندو کې کمی به خور ورته ویلو نورا ورته ویلو د هوش پل نو نه تاسو وای بعد به علما وګوري علما موږ ته راي راګي دی به ویډیو په نت باندې ګوري الریډي که علما ورای په واچ مطلب زبان دی پیرو او په انسان باندې آیا بده باندې طلاق کیږي علما به موږ له جواب راکړي کوي چې طلاق نه کیږي کوم چې طلاق خو زبان د دنه مطلب طلاق نه کیږي طلاق د دنه شوی ځکه چې موږ ور کړی نه دا اوس خبره میدان ته دا خو بس مسلې دا خو لکه د دې خپلو کې نه اسم نشته لکه کرشته اوس هم بحال وي نه د دې خپل عدالت به اعتبار نه کوي دغه پته څنګه اعتبار به کوي څه شي بس یو مسله راغلی هغه د وجه په اعتبار نه کوي چې دا میسجونه خبره تاسو اوس په دې اعتبار نه کوي نه خبره نه دی شاده شو په این موقع کې دی دا روغه خو په مون کړی دا خو د پرې خو خبر چې روغه وشو خبره ختم شو کنه نو روغه خو شو جرګي په کې وشوي جرګي مشران هم پکې راغلي خو لکه د زړه توس د پریوزي نو تاسو څه کوئ موږ خو سم نه کوو موږ خو بلاړ شو بس اوس بلاړ موږ صرف تاسو سره خبرو موږ د سره خبره نشته چې آیا دې د خزه پریدي یا نه پریدي یا خو خدا یا نه خو موږ صرف تاسو سره خبرو غوښتل د بدن نو وځي بیا د ته نه راځي نه ها لکه سزا ورکو نه سزا لکه عمر کې لکه نور ورکو نه کوو دا ریکارډینګ وشو دا ریکارډینګ وشو لکه چټ مخ څمړه ورشه زموږ دومره وس نشته زموږ دومره وس نشته وس کوم څنګه نشته نو برکې بس یو باندې دی میاسي زما خبره کروڑ روپو بیانې زما خبره وره نه هغه خوشاته شوی په خپل دی هغه 50 لک لګي په څټ نشي پورا کولې نشي نه مامي لګ مامي دې څټ کړو زما خبره وره ګیرو زنه درنه نشم څنګه سمېګا زنه درنه نشم نه دې اجسه قسم نو باسو رمخشه تاسو زه نورای خدای تبارک نورای ما نو باسو تی او کبیا کړو بیا کبیا مې وکړ کنه چې بس مې کتا سره اختیار شته کنه اختیار د الله سره دی ارڅ اختیار بس هغه مو مړ کیږي بس صحیح ده کلمه وایا لا اله کلمه نه وایم کلمه نه وایو نو شیګان یو کنه چې ولې را باندې وي نه وایو نه د څه خوایو الله خو مونږ منو او الله اکبر الله سب سے بڑا صحیح ده پیغمبر چې کوم دی نو هغه پیغمبر دی کوم پیغمبر څوک دی محمد رسول الله تاسو نه مانی چاو مونږ یې منو چې دې کې فرقې مونږ بل فرقې والے
د دې الکم شیا سره وادار سوګه په خپل مذهب باندې خپل مذهب در سره کوم موږ د مذهب د سپاخه خلک یو کنه ها تا ته پتی یو کنه یو موږ بیا بل دویمه خبره نه کوو خانه کوي وایا اقرار وکړه په جواب اقرار کوم په جبه سره چې زه نورایم او نجمایم او زه زم دی الک ژوند صحیح ده د ټولر څخه ګلام لکه څنګه چې پیله ګلاو کړو 2 ورځې اسلام آباد ته کې تلو ویزه پروسس لا بیا هغه شان ارسه ورته ګلاوم د دې کور نمزو دا کور مو شټیک دی دغه سمسري نشته خو بس دی خرڅ کړو د کور نمزو او د دې الک ژوند نمزو کیسه خانه ته صحیح ده کا مستقبل کې د چرته دي جنې سره سمېرالو ټیک په مینا محبت ژوند تیرولو نه نه اسی مونږ تاسو راځي بل راځي به ان شاء الله راځي وي مونږ ورته سم نو نه پاغي مونږ اجر دې شو او نه بدن نه پس اجر دې شو صحیح ده واده ده او بس کوم دی بس د دې مور سره وګورو بس مور راکړي مور یې سره راکاو دی به وګورو بس هغه سره تخپل کا ته دا پرې ده نو د دې مور چې کوم ده کنه او بس نه خپل خدا د دې مور ته داو کدی لک سره بس اپره بس اخر هغه دې پوښو خپل فیملی خبري تاسو تر باشه زی وځه بسم الله سره تعالی واچ ورته ګوت تر باشه چې دا ویډیو مو سره ویو ته حاضری کړی و بیا براته سوال نه کیږي وچته وشته زي الله پامان زي الله ماش زي امام برګه ته ځان نشو شبا زي بل امام برګه ته ځان ورسوله زي الله ماش انا ونسي زي لكن ونسي زي ورکو شبا ټاټ ورته وځه تعالی غریب تباہ او برباد ونند دورانه وخت ورو کې تاوان سم کوته شبا ګورګي مو دې تاریخ ملي ورته کولو کو شبا ارته ورته خلاص کاله خلوکو څنګه نورا سپیلوري مونږ دې ووالو سپیلوري شابه جری دمه زتا ته جنې پرې نه پرې الله زي زور کوي بسم الله اوف يا الله توبه استغفر الله خاله انا لا لك ماشي زي بزرت خراب ها شا خراب ها شا دي بيريان بزار ده طول لا خدي ولا كم زي خدي لا طول دلان دي ها ما ماني ولا ما لګو باور کوله مزه زم کو دا یو سیستم دا کم مولانا جناس دی زدت حیران مچاله کا تاسو فلم جوړ کړ ظالم د خلکو ژوندۍ تباکه په خلکو باندې آرام خزه دغه اخرت ورله تباکه خپل غوري تباکه بل لم تباکه اوس د پیریانو په باره کې زتا اوس سره دی مولانا صاحب خبرې شروع کومه چې کوم مولانا دی دا هغه د خبرې استاد وګوره دا وګوره پیریانو په دغه وجه باندې راځي چې روزګاری نشته نو پیریان پې راځي لار ول ځمکه کې سنور کې نو پیریان پې راځي د کاکاو د ماما لورې خوښه شوې ده هغه ول نور کې نو پیریان پې راځي سمجھنے والے سمجھتے ہیں پیریان پہ ذکر راځي چې هغه وي ما هغه ځای کې ورکې او په هغه ځای کې پلار مور رضا لري نو د هغې د وجې نه په هغې پیریان راځي او په دې پاکستان کې د زرو نه سیوا جینکۍ او ښځې دا په کال کې په دې باندې وجلی شي چې هغه وي زه دغه ځای رشته کوم او پلار مور وي نه دغه ځای یا لکه د دې نه هم تپوس پکار دی که نه لکه څنګه چې د هلک رضا ته ګورې نو دغسې د جینۍ رضا ته هم ګوره که نه خیر د هغې سره هم مشوره وکړه که نه خو د پښتو په معاشره کې که پښتون سړی ولګېده او غریبانانو خلکو کې عجزانو کې واده وکړو نو وینر سړی دی راځئ چې خانان نوابان درته وښیم چې ډمې کړي دي وښیم درته خانانو نوابانو ډمې کړي دي لیکن که په کمزوري خاندان او غریب خاندان کې چېرته یو پښتون لور ورکړه نو د عزیز والي د ډوډۍ نه وباسي دا څنګه چل دی چې دا کول ولې ښه دي او دا ورکول ښه نه دي یو شی دی بیا خو دواړو ته یو شان کتل پکار دي نو خان کاکا ته زنده‌باد وی چې دا د ده په میلس کې خوښه شوې وه دا د ده په ګانه خوښه شوې وه غړی یې د ګیلاس په شان دنګه و نو دا د خوښه شوې وه او بیا یې وجل کې
زویم چرته یو ورور د خور د لاسه قتل نشو، چرته یو ورور د خور د لاسه قتل نشو، خو بس خویندې د غیرت په نوم قتلیږي په جاهله پسمانده معاشره کې، په دې جاهله او پسمانده معاشره کې خو بس زیو په کمزوري ځای ماتېږي. ظلم زنانو سره کېږي، هغه دی دمګرې پیدا شوی دی، هغه دی تعویزګر پیدا شوی دی، هغه دی پیریانو استو والا پیدا شوی دی، بس هغه قرآن یې دی بیا په دمګرو په تعویزګرو په پیریانو والا او دا د هغې دوکانونه دي. ما ته وښیه صحابو کې کم صحابي ناستو چې وایي زما دوکان دی د پیریانو، راځئ زه به پیریان کوزومه. ما ته وښیې کم صحابي ناستو چې هغه تعویزګرو تعویزونه به یې لیکل او دې ته یې کسب ویلی. دا نن چې کوم کسب دی خلکو جوړ کړی دی، دم دې منمه، دمونه اچول دې منمه، قرآن دې منمه، د هغې اثر دې منمه، خو دا نن سبا چې کوم خلک دی دا 2 نمبر دی اکثریت، 2 نمبر د جیب د ډکولو دپاره جینۍ باندې که جینۍ ښځه وله چا راوسته نو په هغې به 14 ځله دم اچوي، او که بوډۍ دې وله بوتله اول خو په بوډۍ باندې پیریان راځي نه، خو که دې بوتله نو یو ځل دم سره پیریان کوز دې وي بیا راوستو ته اجته نشته. هغه دی کې ډیله پیدا شوې ده، هغه دی د کټۍ پی پیدا شوي دي، هغه دی سړی پیدا شوی دی، هغه دی ښځه پیدا شوې ده، هغه دی پیریانو استو والا پیدا شوې ده، هغه دی بس پیدا شوی دی، هغه دی بوډا پیدا شوی دی، هغه دی ویښته راوتی دی. زه وایم پرېږدی ویښته او په هګۍ باندې د الله نوم لیکلی دی، په بیزه باندې لیکلی دی، د الله دا کتاب د دې نه لوی څه شتی. ملګرو خبرې تاسو واورېدې، د هغه کم چې پیریانو د هغه هم تاسو واورېدې، د دې مولانا خبرې هم تاسو واورېدې. اوس زه په تاسو باندې دا فیصله پرېږدم چې آیا د دې قسمه پروپاګنډو د دې خلکو د لاسه د خلکو زندګۍ تباه او برباده شوې. هلکه تا ښځه ده تا ولې ښه په ښکاره دا ګوره فلم د پیریانو څه کار دی مړه چې پیریان راځي او پردۍ ښځې طلاقوي، دا چېرته د لمده خوړ خیرات دی چې بس خلک به پیریان به راځي او په خلکو به ښځې طلاقوي او دا به دا پیریان کیني او د بل نه به بل یو فلم یو ډرامه یو خپل یو فلم غوندې جوړ کړی دی. بهی پیریان به د سړي نه څنګ پاسې په کور کې به سړی راونیسي او ګرمې ګرمې به د شپږته څپېړې پاسې خو په ده باندې پیریانو دا په منډو لاندونه که نه نو ماله چې څه نوم بدلې که بهی دا یو ډرامه یو فلم او یو خورغودي شروع ده بهی د خلکو زندګۍ مه تباه کوئ. خو چا ووې په کور کې به چا غوټه موټه راله وروره د مزغو پرېښي د بل څه پرېښي دماغ کمزوري شي بل څه مسله شي، بس تاسو به مولا له په مخه کړي بهی شته داسې مولا له ده ستا په کلي کې د جومات مولا شته، ستا په مدرسه کې مولا شته، هغه خلکو له ده دې خلکو له نه چې په سوشل میډیا باندې اډورټایز یې کوي او خپلې نمبر یې ورکوي او راځه او 2000 او 3000 اخله او بس پیریان پاڅوه. د دې ډرامې نه د دې پروپاګنډو نه د دې څیزونو نه ځان وساتئ. ډېره مننه ملګرو، د الله په امان.